درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د پوځ د زغروال ګاډو او حموي ټانګونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي دي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون چهارشنبه یو لړ د عکسونه نشر کړي دي. په هغه عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي چې امریکایي زره حموي ټانګونه له افغانستان ایران ته لیږدول شوي دي. د دغو ګاډو د شمیر او د نورو تجهیزاتو په تړاو جزئیات نشته او دا چې په ایران کې به وروستي تمځای چیرته وي ایراني چارواکو او طالبانو تازه د دې خبر په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 18 په خپل لومړني کنفرانس کې پاکستان ته د وسلو مهماتو د لیږد خبرونه رد او تبلیغات یو بلل. بلخوا ترکیې یو ځل بیا له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ وایي چې په قطر کې د ترکیې سفیر د قطر د دفتر لغړي شیر محمد عباس ستانګزي سره کتلي دي او په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې اترې ورسره کړي دي. د ده په وینا په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. ډاکټر نعیم وایي ترکیې یو ځل بیا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې دوام کوي. تر دې وړاندې هم د ترکیې ولسمشر ویلي و چې له افغانستان سره به مرستې او همکاري دوام کوي او په خبرې له دغه هیواد سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. طالبانو هم ویلي چې ترکیه به له افغانستان سره همکاري کوي او دا همکاري به د کابل هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره له تخنیکي همکاریو پیلېږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.